بسم الله الرحمن الرحیم. د یوټیوب چینل د ریاضي زده کړو د نوي مینوالو السلام علیکم. هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. په نننۍ ویډیو کې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون 9ویشتم درس تشریح کوو. د تیر درس په ادامه چې د باقی مانده قضیه مو پیل کړې وه، د باقی مانده قضیه مو تر دغه ځای پورې لوستلې وه، یو څه پوښتنې مو پکې حل کړې وې. اوس راځو د فعالیت دغه درېیمه پوښتنه حل کوو. نو دا پوښتنې موږ ته ښودلې وې چې د پورتنۍ قضیې په مرسته، یعنې د باقی مانده د قضیې په مرسته تاسو د دغه پولینومونو چې د لاندې درکړل شوي دي د دغه باقي یا پاتې پیدا کړئ. موږ د دغه هم پیدا کړ، دم هم پیدا کړ او تاسو ته مې کورنۍ دنده درکړې وه چې دغه به تاسو وویشئ چې رښتیا هم همغه باقي مانده په لاس راځي او که نه راځي. هیله لرم چې تاسو به ویشلي وي. راځو درېیمې پوښتنې ته او دا هم حل کوو. وګورئ وي که اکس مکعب مثبت 18 اکس مربع مثبت 140 اکس مثبت 199 پر اکس مثبت اته باندې وویشل شي، باقي مانده به یې څه وي؟ تاسو بیا د دوی نه چې د ویش عملیه ترسره کوئ تاسو یې باقي مانده په لاس راوړئ. نو وګورئ چې څنګه یې باقي مانده په لاس راوړو. لومړی موږ د اکس مثبت اته څخه چې مقسوم علیه دی اکس مثبت اته، له دې څخه موږ د اکس قیمت پیدا کړو. د اکس قیمت چې په لاس راوړو دا به مساوي صفر ته کړو. نو اکس به مساوي شي اته د مساوات دې طرف ته راوړو. د مساوات قانون دی چې د یو طرف نه بل طرف ته عدد اړوي نو علامه یې تغییر خوري، شي به منفي اته. د اکس قیمت مې په لاس راوړم منفي اته دی. اوس راځو پی منفي اته پیدا کوو، یعنې په هغه پولینوم کې چې موږ ته راکړه وه د مقسوم په حیث د هغې په هغه پولینوم کې د اکس په ځای منفي اته وضع کوو. نو موږ ته به څه شی په لاس راکړي؟ موږ ته به ریمینډر یا باقي مانده په لاس راکړي. نو راځو پی منفي اته چې په حقیقت کې آر دی یا باقي مانده دی، دا به مساوي شي پولینوم موږ لرله چې البته یو به پولینوم هم ولیکم تر څو په واضح ډول تاسو پې پوه شئ. وګورئ پولینوم دی پی اکس مساوي کیږي اکس مکعب مثبت 18 اکس مربع مثبت 140 اکس مثبت 199. دغه پولینوم دی موږ په دې کې پی منفي ا پیدا کوو، یعنې د اکس په ځای څه وضع کوو؟ منفي اته وضع کوو. صحیح ده، پی منفي اته پیدا کوو مساوي کیږي د اکس په ځای دلته وضع کوم اکس مکعب دی زه لیکم منفي اته کل مکعب مثبت، البته یو څه ته باید توجه وي چې دلته داسې موږ نشو لیکلی چې منفي اته مکعب، ځکه دغه مکعب بیا تنها د اته مربوط کیږي. حال دا چې د منفي مربوط هم دی، ځکه د اکس قیمت تنها اته نه دی، د اکس قیمت منفي اته دی. نو دغسې باید په قوس کې ولیکو 18 ضرب د اکس په ځای لیکم منفي اته کل مربع مثبت 140 د اکس په ځای لیکم منفي اته او بالاخره مثبت 199 هم خپله. نو لیکو چې پی منفي اته مساوي کیږي، دا وګورئ دا مکعب چې دی کوم د توان د منفي مربوط هم کیږي د اته مربوط هم. نو منفي په توان د درې، منفي علامه په توان د طاق په طاق توان باندې هغه بیرته منفي کیږي. نو لیکم منفي اته مکعب کیږي، یعنې اته ضرب د اته ضرب د اته چې کو 512 کیږي. بیا دلته وګورئ علامه منفي ده، منفي دغه 18 چې تاسو وینئ دغه 18 دا موږ په دې قوس کې تر هغه پورې نشو ضربولی چې څو دغه توان موږ رفع نه کړو. نو لومړی به دا توان رفع کړو. تاسو وګورئ منفي په توان د جفت، منفي په جفت توان باندې مثبت کیږي. ښه، اته مربع 4 18 ضرب د 4 کیږي منفي 18 ضرب د 4 منفي، البته دغه علامه چې ده مثبت ده. ښه، دغه د 18 علامه چې تاسو کومه وینئ پاس وګورئ مثبت ده، دغه له موږ څخه اشتباه شوه په بخښنې سره، دا مثبت ده دا علامه. دلته هم مثبت راغله ځکه منفي چې مربع کې مثبت کیږي او اته چې مربع کې 4 نو مثبت 18 ضرب د مثبت 4 کیږي مثبت 1152 مثبت 1152
52. او دلته وګورئ مثبت 1.4 ضرب د منفي 8 کېږي منفي 1412. منفي 1412 او دغه مثبت 190 هم خپله لیکو. اوس جمع او تفریق کوو. تاسو وګورئ دغه 512 علامه منفي ده، د دغه 1412 علامه هم منفي ده، نو هم علامه دي داسې جمع کیږي. پی منفي 8 چې په حقیقت کې آر یا باقی مانده دی دا مساوي کیږي منفي 512 منفي 1412 کیږي منفي 824 او دا وګورئ مثبت 115 مثبت 190 کیږي مثبت البته یوه اشتباه شوې دلته دغه 115 نه دي بلکې دا 1152 دي. سمه ده. دلته چې موږ 18 په 4 کې ضرب کړو 1152 کېږي 115 نه کېږي. نو 1152 مثبت او 190 مثبت کېږي مثبت 1450 په نتیجه کې به مساوي شي. وګورئ مختلف علامه دي، د علامه مثبت ده، د علامه منفي ده. تفریق کېږي له لوی نه کوچنی تفریق کوو، علامه له لوی څخه نیسو. لوی 1824 دی، علامه د 1824 څخه نیسم منفي ده. له 1824 څخه چې 1451 تفریق کو 403 پاتې کېږي. نو دغه دی ومو کولی شوی چې باقیمانده په لاس راوړو. یعنې که چیرې موږ دغه پولینوم چې راکړل شوی و د پی ایکس پولینوم راواخلو په ایکس مثبت 8 باندې وویشو نو باقیمانده به یې څو شي منفي 403 به شي. ورپسې وګورئ دریم مثال دی وي که د 5x مربع مثبت x منفي 9 پولینوم په x مثبت 1/2 وویشل شي د ویش د عملیې له سرته رسولو څخه پرته ووایه چې څو پاتې کېږي. یعنې د ویش عملیه تاسو مه ترسره کوئ، یوازې باقیمانده یې پیدا کوئ. نه هماغه طریقه ده. وګورئ دغه چې مقسوم علیه دی دا مساوي 0 ته کوو. دا دی تاسو وګورئ مساوي 0 ته بیا د x قیمت پیدا کوو. صحیح ده چې مساوي 0 ته کوو دا 1/2 دې طرف ته راوړو دا به شي منفي، نو x به مساوي شي منفي 1/2 ته. اوس دغه منفي 1/2 چې د x قیمت شو دا راخلو په دغه پولینوم کې د x په ځای وضع کوو. پاس وګورئ په دغه 5x مربع مثبت x منفي 9 کې پی منفي 1/2 مساوي کېږي 15. دلته وګورئ x مربع دی، د x مربع موږ لیکو د x مربع په ځای منفي 1 کل مربع منفي 1 کل مربع بیا د مثبت x، نو د مثبت x په ځای چې موږ منفي 1/2 وضع کړو شي به منفي 1/2 او منفي 9 خپله. ورپسې مخکې که بوزو عملیه ورته وګورئ دا 15 دي 15 خپله لیکو. دغه مربع چې کومه ده دا هم د منفي مربوط کېږي هم د دغه یوه مربوط کېږي هم د دغه دوه ټول به پرې رفع کوو. صحیح ده. نو منفي په توان د جفت کېږي مثبت یو مربع بیرته یو او 2 مربع 4. صحیح ده. نو 15 ضرب د 1/4 شو. دغه منفي 1/2 خپله لیکو او منفي 9 هم خپله. اوس مساوي کېږي 15 په دغه کې ضربېږي 15 ضرب د 1 کېږي 15 او منفي 1/2 خپله دغه دی منفي 9 هم خپله. اوس مخرج مشترک نیسو. د دغه 9 مخرج یو دی، داسې یو مخرج نیسو چې په دغه ټولو مخرجو باندې پوره وویشل شي تر څو دلته موږ د تفریق عملیه ترسره کړو د کسرونو د تفریق عملیه. نو 4 نیسو مخرج مشترک ځکه په یوه باندې هم تقسیمیږي پوره، په 2 باندې هم تقسیمیږي، په 4 باندې هم تقسیمیږي. نو 4 تقسیم د 4 دغه مخرج مشترک مو چې ونیو دا راخلو پر مخرج باندې تقسیموو ضرب د صورت کوو بیا دلته په صورت کې لیکو 4 تقسیم د 4 دغه 4 تقسیم د دغه 4 کېږي یو ضرب د 15 کېږي 15. اوس همدغه 4 تقسیم د 2 کېږي 2 ضرب د 1 2 علامت څه ده منفي 2 دغه دی. 4 تقسیم د 1 کېږي 4 ضرب د منفي 9 منفي 18 دغه دی. اوس دغه په صورت کې چې کوم عددونه دي دغه جمع او تفریق کوو سره. وګورئ له 15 څخه چې 2 تفریق کو کېږي مثبت 3 او منفي 18 کېږي منفي 3 دغه دی.
او مخرج چې 4 دی دا هم خپله لیکو. نو دغه دې ومې کولی شوی چې د دغه له تقسیمېدو یا ویشېدو څخه په دغه باندې باقیمانده چې کوم پیدا کېږي منفي 3/4 دی چې بې د دونه چې موږ د ویش عملیه ترسره کړو موږ په لاس راوړلی شوی د باقیمانده د قضیې په مرسته. 4م مثال وګورئ. وی پی وای مساوي کېږي 10 وای مکعب مثبت 7 وای مربع منفي وای منفي 11 پولینوم که په 2 وای مثبت 1 باندې وویشو د ویش د عملیې د سرته رسولو پرته یې باقي یا پاتې پیدا کوي چې موږ کولی شو د پاتې یا باقیمانده د قضیې په مرسته یې پیدا کړو. لومړی څه کوو؟ لومړی د دغه مقسوم علیه څخه د ایکس وای قیمت لاسته راوړو. دلته متحول ایکس نه دی بلکې وای دی. نو 2 وای مثبت 1 مساوي کېږي 0 ته. صحیح ده؟ یو د مساواتو ښي طرف ته اړوو منفي کېږي منفي 1. 2 وای مساوي شو منفي 1 ته. اطراف تقسیم په 2 باندې کوو تر څو موږ وای پیدا کړو. صحیح ده؟ دغه د وای ضریب له منځه یوسو. دغه 2 له دې 2 سره اختصار کېږي. یوازې یو وای پاتې شو د طرف ته او د بل طرف ته منفي 1/2. نو د وای قیمت مو په لاس راوړو منفي 1/2 دی. اوس هم دغه منفي 1/2 راخلو په دغه پولینوم کې د وای په ځای وضع کوو نو موږ ته به باقیمانده په لاس راشي. دلته وګورئ پی منفي 1/2 وضع کوو د وای مکعب په ځای مو منفي 1/2 کل مکعب د وای مربع په ځای منفي 1/2 کل مربع د وای په ځای منفي 1/2 او 11 منفي 11 هم خپله. وروسته نو جمع او تفریق ضرب و تقسیم کوو چې په نتیجه کې تاسو زه مطمئن یم چې جمع او تفریق او د کسرو دا خو مو زده دي په تېرو پوښتنو کې هم کار شو. نو هغه آخري نتیجه چې موږ ته په لاس راځي منفي 10 دی. یعنې باقیمانده ریمینډر یې څو شو؟ منفي 10 شو. په دې فعالیت کې وګورئ د 4م مثال په پوښتنه کې د ویش عملیه سرته ورسوئ باقیمانده په لاس راوړئ. یعنې د ویش عملیه ترسره کوئ چې رښتیا هم باقیمانده منفي 10 کېږي که نه چې دغلته موږ په لاس راوړو. صحیح ده؟ 4م مثال باقیمانده موږ په لاس راوړو منفي 10. اوس به موږ دغه پولینوم راواخلو په دغه پولینوم باندې به یې وویشو د ویش عملیه به ترسره کوو وګورو چې رښتیا هم منفي 10 باقي پاتې کېږي او که نه پاتې کېږي. متوجه شئ ورته. 10 پولینوم چې راکړی دی مقسوم البته 10 وای مکعب مثبت 7 وای مربع منفي وای منفي 11 تقسیم دی 2 وای مثبت 1. اوس یې ویشو لومړی عدد چې ضربوو 15 وای مربع ضربوو 15 وای مربع ضرب د 2 وای کېږي 10 وای مکعب او 15 وای مربع ضرب د مثبت 1 کېږي مثبت 15 وای مربع. تفریق کوئ علامه تغییر کړئ منفي منفي دغه 10 وای مکعب او منفي 10 وای مکعب 0 کېږي. دلته وګورئ مثبت 7 وای مربع منفي 15 وای مربع له 7 وای مربع څخه چې 15 وای مربع تفریق شي مثبت 2 وای مربع به پاتې شي او دلته منفي وای هم خپله لاندې لیکو. اوس بیا باید څه ضرب کړو؟ اوس باید مثبت وای ضرب کړو. مثبت وای ضرب دی مثبت 2 وای کېږي مثبت 2 وای مربع او مثبت وای ضرب دی مثبت 1 کېږي مثبت وای. علامه تغییر کړئ منفي منفي دا له دې سره 0 کېږي ځکه مثبت 2 وای مربع او منفي 2 وای مربع 0 کېږي. دلته وګورئ منفي وای او منفي وای هم علامه دي جمع کېږي منفي 2 وای. دغه منفي 11 لاندې ښکته کوو منفي 11. اوس باید څو ضرب کړو؟ اوس باید منفي 1 ضرب کړو. منفي 1 چې ضرب کړو منفي 1 ضرب د مثبت 2 وای کېږي منفي 2 وای او مثبت منفي 1 ضرب د مثبت 1 کېږي منفي 1. ولې؟ ځکه منفي ضرب د مثبت کېږي منفي 1 ضرب د 1. علامه تغییر کړئ دا مثبت کېږي دا هم مثبت کېږي دا منفي 2 وای مثبت 2 وای 0 کېږي تفریق کېږي چې تفریق کې 0 کېږي. منفي 11 او مثبت 1 مختلف علامه د تفریق کېږي. له 11 څخه چې 1 تفریق کړو 10 پاتې کېږي. علامه هم له 11 څخه نیول کېږي منفي 10. نو دغه د باقیمانده رښتیا هم منفي 10 په لاس راغلل. دغه د فعالیت پوښتنه وه چې موږ وکولی شوی حل یې کړو. 5م مثال وګورئ. وی که د 4x په توان د 4 مثبت 12x مکعب منفي 14x مربع منفي 33x مثبت 18 پولینوم په x مثبت 4 باندې وویشو باقي به یې څو شي؟
بیا هم هماغه طریقه ده. لومړی له دغه ځای څخه د x قیمت پیدا کوو. x مثبت 4 مساوي کېږي 0 ته. په نتیجه کې به x مساوي شي دغه 4 چې دې طرف ته راوړو x مساوي شي -4 ته. x قیمت پیدا کړو -4 د -4 رااخلو په دغه پولینوم کې د x په ځای وضع کوو نو موږ ته باقیمانده په لاس راکوي. جمع او تفریق چې ترسره کړو دغه دی باقیمانده یې -198 په لاس راکړي چې د ویش عملیه یې ترسره کړو. دلته وګورئ دا پولینوم هم رااخیستی په x -4 باندې ویشو. دا یې د ویش حاصل شو. نور د ویش عملیه زه مطمئن یم چې د ویش په عملیه کې موږ په لسګونو پوښتنې حل کړلې. نو زه مطمئن یم چې تاسو به حتما زده وي. البته یوه ډیره مهمه موضوع چې د ویش په عملیه کې باید تر نظر لاندې ونیول شي هغه دا ده چې دغه مقسوم علیه او مقسوم علیه باید لومړی ترتیب کړل شي، په نزولي ډول ترتیب کړل شي، یعنې له لوی توان څخه د ثابت عدد پورې یو باید ترتیب کړل شي، بیا پس دغه د ویش عملیه ترسره کړل شي. دوستان یوه خبره باید حتما په نظر کې نیولې وي چې ریاضي داسې یو مضمون دی چې په تمرین سره زده کېږي. صحیح ده؟ نو تاسو به کوشش کوئ چې څومره ډېر پوښتنې په ریاضي کې حل کړئ هماغومره به تاسو پکې تکړه وئ او ښه به مو زده کېږي. نو څومره مو چې په وسه پوره وي هماغومره ډېرې پوښتنې حل کړئ. کوشش وکړئ دغه مثالونه چې موږ حل کړل دغه بیا هم له ځانه سره حل کړئ. یعنې داسې تاسو وکړئ چې مثلا دغه پوښتنه یوازې راواخلئ، پوښتنه له ځان سره یادداشت کړئ په یوه کتابچه کې، نو بیا یې له ځان سره حل کړئ. وګورئ چې تاسو هم همدغه قیمت را ایستلی شئ او که یې نشئ را ایستلی. دا به تاسو ته تمرین شي او دغه تمرین دی چې تاسو په ریاضي کې وارد کوي او تکړه کوي مو پکې. نو دلته وګورئ په دغه شنه خط باندې د دغه ټول درس مفهوم ذکر کړی دی. وي که د پی ایکس پولینوم پر پی ایکس منفي ای وویشل شي د ویشې عملیې سره کولو پرته موږ د باقیمانده قضیې یا ریمینډر تیورم په مرسته کولی شو چې باقیمانده یې پیدا کړو چې باقیمانده به په حقیقت کې پی ای وي. صحیح ده؟ یعنې د دغه ځای څخه چې پی ایکس منفي ای دی د دغه ځای څخه د ایکس قیمت پیدا کوو، یعنې ایکس منفي ای مساوي دی 0 ته، ایکس به مساوي شي ای ته. نو دغه ای را اخلو د پی په پولینوم کې د ایکس په ځای وضع کوو، یعنې پی ای پیدا کوو. پی ای په حقیقت کې څه شی دی؟ ریمینډر یا باقیمانده. دا وه د باقیمانده قضیه. نو دغه پوښتنې او تمرین چې دی د دغه درس مربوط دا به په آینده ویډیو کې تشریح کوو. سرلوړي او کامیابه اوسئ.